بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رسیدلیو یوسلو او یوم نمبر صفحه کې التدریب الرابع کتاب العربیة بین یدیک لمړی جلد او اتم وحده و څلوېښتم نمبر درس یوسلو او یوم نمبر صفحه ده. التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زملائك. سوال او جواب تبادله کړئ خپلو ملګرو سره. فکر کوم او اعمل طبيبا زه په حیث د ډاکټر کار کوم. ماذا تعمل انت ته څه کار کوي؟ اعمل مهندسا. ماذا تعمل انت زه انجینر یم یا زه د انجینر په حیث کار کوم. ته څه کار کوي؟ عین شاید د مدرس صیدلی او معلم په حق لدی. دا به تاسو را جوړ کړئ. اعمل مدرسا. ماذا تعمل انت؟ أعمل صيدليا. ماذا تعمل أنت؟ أعمل معلما. ماذا تعمل أنت؟ دا خو د یو څه په حیث چې کار کوي او غواړي عربي کې هغه ووایي. اوس که په یو ځای کې کار کوي، مثلا ته شفاخانه کې هسپتال کې کار کوي، ته په ښوونځي کې کار کوي، ته په یو شرکت کې کار کوي، څنګه وایي؟ أعمل في المستشفى. زه کار کوم په شفاخانه کې. أين تعمل أنت؟ أين چیرته؟ د سوال داسې چې چیرته. أين تعمل أنت؟ تجرت کار کوي. أعمل في الشركة. سپیو شرکت کې کار کوم. أين تعمل أنت؟ تجرت کار کوي. دې لپاره به هم دغه شان دغه تاسو را جوړوي. دا یو لاین به زه را جوړ کړم، دا بل لاین به تاسو را جوړ کړئ. أعمل في المدرسة. په ښوونځي کې کار کوم. أين تعمل أنت؟ تجرت کار کوي. اعمل فی المختبر. زه په لابراتوار کې کار کوم. چېرته چې وینه وغیره ټیسټ کیږي کنه مختبر، یا چېرته چې ریسرچ کیږي هغې ته مختبر وایي. چېرته چې امتحانیږي ټیسټ کیږي. اعمل فی المختبر. په لابراتوار کې کار کوم. أين تعمل انت؟ ته چېرته کار کوي. اعمل فی المکتبة. په کتابخانه کې کار کوم. أين تعمل انت؟ ته چېرته کار کوي. أعمل في كلية الهندسة. د انجینرۍ په پوهنځي کې کار کوم. أين تعمل أنت؟ ته چېرته کار کوي. أعمل في كلية الطب. زه په طب پوهنځي کې کار کوم. أين تعمل أنت؟ ته چېرته کار کوي. أعمل في كلية اللغة العربية. أين تعمل أنت؟ أعمل في كلية الصيدلة. أين تعمل أنت؟ أعمل في كلية الطيران. زه د پیلوټۍ په پوهنځي کې درس وبخښئ کار کوم. أين تعمل أنت؟ ته چېرته کار کوي. أعمل في كلية الحاسوب. زه په کمپیوټر ساینس پوهنځي کې کار کوم. أين تعمل أنت؟ ته چېرته کار کوي. انتقالي يوصلوا أتات يوم نمبر صفحة التدريب الخامس. عبر عن الصور. عبر يعني تعبير وکړه. خپل هغه د زړه کې چې د کومه خبرې ګرځي هغه روښانه کړه، هغه په هغې کې تعبیر وکړه. کما فی المثال، لکه څنګه چې په مثال کې. د مثال کې چې دی الطب ډاکټري یا طب دی، طبیب ډاکټر، المستشفى شفاخانه، او التساته. ته به داسې وایې چې ما ته پوهنځي کې درس ولوسته، زه اوس ډاکټر یم په شفاخانه کې فی المستشفى، او زه د ورځې 8 ساعته کار کوم او زه خپل کار سره مینه لرم. دا ټولې جملې د دې نه جوړوو. دلته مثال دی. درست الطب في كلية الطب وأعمل طبيبا وأعمل الآن طبيبا في المستشفى. أعمل في اليوم 8 ساعات. أنا أحب عملي. درست الطب. طب مې ولوسته په طب پوهنځي کې فی کلیة الطب. وأعمل الآن طبيبا في المستشفى. او اوس د ډاکټر په حیث کار کوم په شفاخانه کې. أعمل في اليوم. زه په ورځ کې کار کوم 8 ساعات 8 ساعته. أنا أحب عملي. زه خپل کار خوښوم، خپل کار سره مینه لرم. همدغه جملې به د دې نورو مثالونه. الهندسه مهندس، الشركة 7 ساعات. د دې نه به دا مثالونه جوړوو. درست الهندسة في كلية الهندسة وأعمل الآن مهندسا في الشركة.
أنا أعمل يا صرف أعمل 7 ساعات في اليوم. أنا أحب عملي. معناه سدا درست الهندسة إنجينيري مولوستلا في كلية الهندسة دا إنجينيري بوهنزكي. وأعمل الآن أو سكارك ومهندسا دا إنجينير بحيث في الشركة بشركتك. أعمل في اليوم بورسك كاركوم 7 ساعات وساتا. أنا أحب عملي زخب الكارسرة من الرم. عين جملة دي بحق لجولو. التربية مدرس الجامعة 4 ساعات. درست التربية في كلية التربية. وأعمل الآن مدرسا في الجامعة. أعمل في اليوم 4 ساعات. أنا أحب عملي. عين مثال دلتهم دي اللغة العربية معلم المرحلة الابتدائية والمتوسطة 6 ساعات. درست اللغة العربية في كلية اللغة. وأعمل الآن معلما في المرحلة المتوسطة. أعمل في اليوم 6 ساعات. أنا أحب عملي. الصيدلة صيدلي المستشفى 7 ساعات. دي باروس جملة رجولو. درست الصيدلة فارمسي مولوستلا في كلية الصيدلة دا فارمسي بوهنزكي. وأعمل الآن صيدليا أو وسط فارماسيست بحيث وظيفة في المستشفى بشفاخانك. وأعمل في اليوم 7 ساعات بورسكي وساتا كاركوم. أنا أحب عملي زخب الكار سرا من الرم زخب الكار وخوم. التدريب السادس شبقم تمرين دي. أجب عن الأسئلة التالية. تدرس هاي حقيقة دي ده هغي بحق لدلت جواب ويلشي. ماذا تعمل؟ أعمل مهندسا. ده انجينير بحث كركو. أين تعمل؟ أعمل في ننغرهار. أعمل في هرات. أعمل في باكستان. أعمل في تركيا. هل أنت طبيب؟ نعم أنا طبيب. لا أنا مهندس. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 8 ساعات. هل تحب عملك؟ دا سوال نه باید تاسو ټول د سه حالت کې جواب کې چې ویډیو مو سټاپ کړی وي تر څو خپل ځان امتحان کړئ. نعم أحب عملي. أين تدرس؟ أدرس في كلية الحاسوب. أدرس كلية القانون. ماذا تدرس؟ أدرس التربية. أدرس الحاسوب. ماذا ستعمل بعد الدراسة؟ سأكون محاميا. وكيل بشم كان أسرع فقه قانون فارغ شيء فرسك حقوقنا فارغ شيء. سأكون محاميا إن شاء الله. أو سأعمل محاميا. سأعمل طبيبا. هل لك أطفال؟ نعم لي أطفال. كم طفلا لك؟ لي 10 أطفال. لس بچان لرم. ما مهنتك؟ دندد سدا. أنا مهندس ذا إنجينيريم. أنا طبيب ذا دكتوريم. كم ساعة تدرس في اليوم؟ أدرس 12 ساعة. أدرس 4 ساعات. انتظر ساعة درس لهم. هل تحب الدراسة؟ أيا درس من لري؟ نعم أحب الدراسة. نو یوسلو اتاویا صفحه مو ولوستلې. سبا ته به یوسلو 9 نمبر صفحه باندې پیل کوو. زه اصغر صلاح مو په لوی رب سپارم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل. وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.